همدارنګه درنو محصلینو د دې اسلامي نظام د پیاوړتیا او په خپل مسلک کې د خدمت دغه موضوع د ستاسو دنده ده چې د خپل تحصیلي مجال مطابق په دې نظام کې او په دغه ټولنه کې تاسو خدمت وکړئ. لله الحمد مونږ ګورو چې مسلکی اشخاصو ته ورځ په ورځ کاري فرصتونه برابرېږي. خپله که یوازې د کابل پوهنتون د کابل پوهنتون په دایره کې خبره وکړو نو مونږ هغه محصلین چې لا فارغ شوي نه دي هم هغوی مختلفو ادارو ته معرفي شوي دي او په هغې کې د فراغت نه مخکې هغوی ګمارل شوي دي. دلته د ډېرو پوهنځیو رئیس صاحبان ناست دي، دوی ته معلومات کیږي. زمونږ داسې ډېر پوهنځي دي چې محصلین فارغ نه وي خو ادارات یې مونږ نه په رسمي ډول غواړي، معرفي کوي، د امتحان نه وروسته هلته ګمارل کیږي.